چې زما زړه په مین شوی دا وطن زما دی، چې د غرونو نه جوړ شوی دا وطن زما دی، چې د غرونو نه جوړ شوی دا وطن زما دی، چې زما زړه په مین شوی دا وطن زما دی، چې د غرونو نه جوړ شوی دا وطن زما دی، چې د غرونو نه جوړ شوی دا وطن زما دی، چې پکې خړ خړ دیوالونه ای اجمل ښکاري، چې پکې خړ خړ دیوالونه یا اجمل ښکاري، دا د نیکه را پاتې شوی دا ګلشن زما دی، چې د غرونو نه جوړ شوی دا وطن زما دی، چې د غرونو نه جوړ شوی دا وطن زما دی، چې مې زړه په مین شوی دا وطن زما دی، چې د غرونو نه جوړ شوی دا وطن زما دی. په همدې هیله ورونو چې خوښ شوي به مې وي، دا هغه دردونه دي چې موږ دې ته نه پرېږدي چې غلي پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده شاعري هم یو لوی مقام دی، موږ خپل کوشش کوو چې هغه خپل ماته ګډ بیتونه ټولنې ته صرف د دې دپاره وړاندې کړو چې په وطن خپل رحم وکړي، په خپلو مظلومو افغانانو رحم وکړي، او موږ نور د دغې محتاجۍ او د دغې بدبختۍ څخه وباسي، او په همدغې شکل باندې مو همیش کوشش کړی چې ټولنه کې داسې پوهاوی رامنځته کړو چې یو بل ومنو، او په شریکه باندې د دغې بدبختیو چې موږ پکې مبتلا یو ځانونه وباسو او د نړۍ سره ځان سیال کړو. نور موږ باید د مهاجر په نوم باندې ونه پیژندل شو، او د نړۍ خلک زموږ ملک ته راشي، زموږ کارونه وکړي، موږ مالکان وګرځو، او موږ هغه بدبختۍ چې موږ پکې مبتلا یو نه صرف ځان بلکې راتلونکی نسل او هغه امسایان چې زموږ خواوشا اوسي هغوی هم د دغې بدبختیو څخه وباسو. زه نورې خبرې نه زیاتوم، په همدې هیله یم او د رب څخه مو همیش دا سوال کړی، دعا کړې چې رب دې موږ باندې خاص رحم وکړي او د دغې بدبختیو دې موږ وژغوري، او داسې پوهاوی دې زموږ ټولنه ذهن سازي دې زموږ ټولنې ته رامنځته کړي چې یو بل ومنو او د یو بل مرسته وکړو او دغه وطن په شریکه د بدبختیو څخه وژغورو. په همدې هیله ما در سره په خپلو نیکو دعاو کې ساتئ. د الله په امان.